بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي جملې په دې شکل دي. I can't lift my right arm. I can't lift my right arm. زه زما چپه لاس نسم پورته کولی یا حرکت نسم ورکولی. Sugar dissolves in water. Sugar dissolves in water. بوره په اوبو کې منحلیږي یا ویلیږي. I felt hungry. I felt hungry. زه د لوږې احساس کوم یا وږی یم. Cher goes to school by foot. Cher goes to school by foot. Cher و مکتب ته پر پښو باندې ځي. I told him to come. I told him to come. ما ودته وویل چې راسه. We lost the game. We lost the game. موږ بازی یا گیم وبایلی. Don't turn off the light. Don't turn off the light. ګروپ یا بلب مه وژنه یا مه خاموشه کوه یا مه ګلوه. Let's finish it right away. Let's finish it right away. راځئ چې دا سم د لاسه خلاص کو یا یې مکمل کو. You like English, don't you? You like English, don't you? ستا انګلیسي نه خوښیږي؟ Will you show me your photo album? Will you show me your photo album? ته به ماته ستا د عکسو بکس یا البم راته ښکاره کړې یا راته وښیه. This is what I was waiting for. This is what I was waiting for. دا هغه څه دي چې د دې لپاره زه انتظار مې کوم یا منتظر وم. It is Monday today. It is Monday today. نن دوشنبه ده یا نن د دوشنبې ورځ ده. Not all of us can speak English. Not all of us can speak English. زموږ ټوله په انګلیسي باندې خبرې نوس کولی یا زموږ د ټولو انګلیسي نه دی زده. Something's wrong with my email. زما په برېښنالیک کې یا په ایمیل کې څه ستونزه ده یا مشکل دی. You must study hard. You must study hard. ته باید سخت درس ووایه یا مطالعه وکړې. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست او سر مو باندې خلاص شوي. په کوم جمله په کوم لغات کې کوم مشکل لري ورباندې پوه شوي ناست. تاسو کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو دوستانو یا ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چای.